دا چې د حمل باوري مخنیوی څنګه باید وشي او څنګه کولای شي چې د دوو ماشومانو ترمنځ مناسبه فاصله راولي چې د مور او ماشوم دواړو د روغتیا لپاره ضرور ده. پر دې باندې به خبرې وکړو. لومړۍ طریقه د کنډوم څخه استفاده کول دي چې د حمل د مخنیوي تر ټولو اسانه او مؤثره طریقه ده او د حمل د مخنیوي باوجود د جنسي انتقالي ناروغۍ مخنیوی هم کوي لکه HIV، ایډز، HPV، HSV، کلایمیډیا، ګونوریا او سفلیس. دوهمه طریقه د میرمنې د محبل څخه د باندې د خاوند انزال دی چې یوازې هغه کسان باید د دې طریقې څخه استفاده وکړي د کومو کسانو چې انزال نورمال وي. دریمه طریقه د هورموني ګولیو د استعمال په واسطه هم تاسو کولی شئ چې د حمل د اخیستلو څخه مخنیوی وکړي او یا هم د حمل اخیستل وځنډوي. څلورمه مؤثره او اوږدمهاله طریقه د IUD ده. IUD مطلب Intrauterine device. دا یو داسې کوچنۍ آله ده چې د میرمنې په رحم کې ایښودل کېږي او د 3 څخه تر 10 کلو پورې د حمل د اخیستلو څخه مخنیوی کوي. مطلب تاسو تر 10 کلو پورې کولی شئ چې د حمل څخه مخنیوی وکړي. پنځمه طریقه د دایمي حمل مخنیوی ده. په دې طریقه کې په میرمنو کې د نفرونو چې د رحم او تخمدانونو ترمنځ ارتباط قایموي د دې پایپونو تړل دي چې په نتیجه کې د نارینه مني تخمې ته د رسېدو څخه مخنیوی کوي او په نارینه‌و کې هم په دا طریقه استفاده کېدلی شي چې په نارینه کې بیا په خایو کې د منیو د انتقال پایپونه بندېږي.